د ډیورنډ لاین معاهده په کال 1893 لکه 1893 کې شوې وه که نه. دلته کې د انګریز حکومت هندوستان باندې او افغانستان کې بادشاهت او امیر عبدالرحمن دور. نو دغه ټیم کې دا د افغانستان حکومت او دې سایډ ته د برټش انډیا چې کوم نو د هغوی په منځ کې دا معاهده وشوه. داسې څه نشته ګینې چې دا ډیورنډ لاین د ډېرو وخته پاره وه او بیا به ختمه شي. دا ډېره اهمه خبره ده چې لکه معاهده خو د انګریز او د افغان حکومت منځ کې شوې ده که نه، چې انګریز د دلته نه لاړه نو بس معاهده خو ختمه نه شوه. لکه داسې هغه خبره جوړېږي چې او بیا معاهده چې انګریز کړې وه نو انګریز اوس لاړه، اوس چې کوم ملک جوړ شو نو اوس دای دا معاهده بیا یا تازه کی یا چې کوم دی څه بل لار دی ولا راوباسي. لکه د افغان عوام او افغان قوم او حکومت د هغوی خو دا لکه دا خبره ده چې هغوی وایي چې تر کومې پورې په پاکستان کې د پښتنو علاقې دي نو دا زموږ ملک کیسه ده. نو هغوی خو وایي چې موږ ډیورنډ لاین نه منو او دا موږ چې یو رجل لر او بر یو افغان که نه، نو هغوی خو موږ دا نه منو. نو چې کله دا انګریز د دلته نه لاړو او د پاکستان دا ملک جوړ شو نو دا تاسو چې کوم دی د پاکستان سټډیز کې هم دا بیا راځي که نه چې په اقوام متحده کې د پاکستان د ممبرشپ صرف یو ملک مخالفت کړی و او هغه افغانستان کړی. افغانستان په دغه وجه باندې کړی و، هغوی موږ ډیورنډ لاین نه منو. پر د باډر نه اپل افریدي دي، دی پل افریدي دي، اپل شینواري دي، دی پل شینواري دي، اپل وزیر مسعود دي، دی پل وزیر مسعود دي. نو خو یو خلک دی که نه. نو په سوونو باندې چې کوم دی نه داسې کورنۍ دي، په زرګونو باندې خلک دي چې د هغوی واړه دلته کې دي، بابا کور یې هغې سایډ ته دی یا ماشومان هغې سایډ ته دي، بابا کور دې سایډ ته دی. نو دومره یو بل سره به دوی رشتې کولې تر دې پورې چې زمونږ د دې خلک د دې ممندو نه د باجوړ نه به خلک هلته کې پکنیک له د کونړ سیند غاړې ته تلل. اوس لکه 10 کاله 12 کاله مخکې خبره ده، 15 کاله مخکې خبره ده. نو هېڅ نو دا د نفرت ته کیسه خو بس دا اوس دا لږ وخت وشو چې دا خبره څه ډېره بل شان غونده کې شوه او د سوشل میډیا دا کار دا دور چې کوم دی د په دې باندې پکې بس نفرت یو طوفان راغی او هغې کې پکې داسې چلو شو چې مخالف څه خلک لکه چې دا نه غواړي چې د افغانستان او د پاکستان د دوستانه تعلقات جوړ شي که نه، لکه هغه انډیا هم کیدی شي، نور ملکونه هم کیدی شي. نو دا یا زموږ ملک پاکستان کې افغانستان کې څه قومونه کیدی شي چې هغوی ګینې دا نه غوښتل، نو هغوی پکې داسې کار وکړه چې لکه اوس سوشل میډیا باندې یو ځای کې خلک دي او د افغانستان جنډه یې وسوځوله. نو پوسټ په ورسره چې کوم دی نه جوړ کړو چې دا په لاهور کې چا د افغانستان جنډه وسوځوله، دا په چارسده کې چا وسوځوله. دغه شان یو بل پوسټ په و هغې کې به چې کوم دی چا د پاکستان جنډه وسوځوله، هغې سره به پوسټ جوړ کړو چې دا کندهار کې وسوځوله، دا جلال آباد کې وسوځوله. د دواړو طرفونو نه چې کوم دی نه دا کار چې چا د حالات خرابول غوښتل هغوی دغه شان چې کوم دی نه کار وکړو او د دواړو طرفونو نه چې کوم ناسمجه خلک دی که نه او نه پوهېږي نه هغوی بس هغه پوسټونو باندې به چې کوم دی د کنزلو د کمنټسو یو سیلاب به د دواړو طرفونو نه جوړ شو. نو هغوی بس هغه خبره ډېره زیاته خرابه کړه، اوس یې داسې جوړه کړه چې هغه پوینټ هم نو ریټرن ته ورسېده. اول خو دا خبره ده چې او دا یو خبره لکه اسفندیار خان نوم په انټرویو کې اینکر پرسن صحافي دا تپوس وکړو چې ته ډیورنډ لاین منې او که نه منې یا که د افغانستان او پاکستان څه مسله راشي ستا لپاره ډومبې کم ملک دی. نو هغه هم چې وایي چې یاره اوس ډیورنډ لاین بس اوس یو حقیقت دی، لکه اوس داسې کار شوی دی چې انټرنیشنل بارډر دی که نه. نو اوس دا خو حقیقت دی، هېڅ نه کېږي. اوس که چېرته په دې باندې څه کېږي نه به یو لوی جنګ به جوړ شي او د هغې نه به نور تباهي به وشي. نو هغې کې اوس څه کېږي نه، دا ړومبی خو دا خبره اکنالج کول پکار دي چې ډیورنډ لاین اوس انټرنیشنل بارډر دی او دا حقیقت دی، دې سره خو څه نه کېږي. خو لکه موږ له اوس چې کوم دی نه دا کار پکار دی که د پاکستان پښتانه دي او که هلته نه د افغانستان پښتانه دي، موږ له اوس دا کار پکار دی چې دا نفرتونه چې کوم دی نه دا ختمول پکار دي، یو بل سره مینه محبت پکار دی. که افغانستان نه دا خو زمونږ چې کوم دی ورونه دي، پښتانه دي، یو ژبې ویونکي دي، مسلمانان دي، نو موږ هم یو. نو زمونږ او هغوی په منځ کې چې دا منځ کې سازش کوي که نه او دا نفرتونه جوړوي نو د دوی مقابله پکار ده. تاسو خو نه ته کنه چې پاکستان کې د پښتنو څه مسلې دي یا افغانستان کې د پښتنو څه مسلې دي دا ګینې صرف د ډیورنډ لاین د وجې نه دي. نه خو نور بل مسلې دي، زمونږ د جهالت مسله ده دي که اوس د ډیورنډ لاین څه کار دی یا دلته کې چې کوم دی نو پښتانه اوس په دې زمانه کې چې کوم دی نه اغلب الله خلک د تعلیم خلاف دی، د جینکو د تعلیم خلاف دی. نو دا اوس چې تر کومې پورې ګوري دا سوچونه بدلول پکار دي. ډیورنډ لاین دی بېشکه په خپل ځای لکه ما تاسو ته ووایي 15 کاله مخکې هم ډیورنډ لاین و، خو د یو بل طرف خلکو یو بل سره تعلقات خو
نو ډیورنډ لاین کې داسې خو نه ده چې دا مسلې به بالکل ختم شي. ها دا ده که چېرته داسې تپوس وشي چې که چېرته ډیورنډ لاین لرې شي نو دا زموږ دپاره چې کوم دی نه ښه ده او که ښه نه ده. نو ولې ښه نه ده؟ دا خو بس افغانستان خو علامه اقبال ورته هارټ اف ایشیا ویلي و، د ایشیا زړه دی که نه. نو چې دا د ایشیا زړه دی نو چې دا ښي نو نور ټوله ایشیا به ښي که نه. نو لکه اوس بارډر لرکولو یا نه لرکولو ترکای سره سودا ستاسې کار نشته.